سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د جعفرخان د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست او د چینل سبسکرایب مه هېروئ. نن په افغانستان کې د کمال خان بندر د پرانیستلو په افتخار په خوست کې د کرکټ په تفریحي لوبې باندې خبرې کوو. تر دې مخکې په کندهار، په کابل او په کونړ کې هم همدغسې تفریحي لوبې وشوې. ولې وشوې؟ ولې کرکټ بورډ وپتېیله چې دا لوبې وکړي؟ د دې په ارزښت باندې خبرې کوو چې بورډ ته، افغانستان ته او کرکټ ته او خلکو ته دغه لوبې څومره ارزښت لري. د دې ور اخوا په دې باندې خبرې کوو چې راشد خان د تېرې میاشتې، البته د مارچ د میاشتې د غوره لوبغاړي په توګه کاندید شوی دی. څنګه هغه ته رایه اچولی شو چې افغانستان ته یو بل ویاړ هم راوړي، او ترڅنګ یې په آی پی ایل باندې هم غږیږو، د آی پی ایل په لوبو باندې به هم خبرې کوو او ځینې نور خبرونه هم لرو. خو لومړی له افغانستان څخه یې پیلوو چې په افغانستان کې تقریبا 2-3 اونۍ مخکې د کمال خان بند پرانستل شو. له هغه وروسته کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې دغه بند د پرانستلو په افتخار باندې په کابل کې او ځینو نورو ولایتونو کې د کرکټ لوبې وکړي. د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟ د دې لوبو په ارزښت باندې ډېرې خبرې کیدای شي، خو یو ارزښت یې دا کیدای شي چې په خپله کرکټ د ملي شتمنیو او د ملي پروژو په اړه خلکو ته د خلکو ذهنونه خلاصولی شي، د خلکو فکرونه خلاصولی شي او د دوی د وطن سره او دغه ملي ارزښتونو سره د خلکو مینه او جذبه زیاتولی شي. تاسو ګورئ په دغه تصویر کې دا د خوست د ولایت د تېرو ورځې د لوبې تصویر دی. څومره ډېر خلک ناست دي، ملي بیرغونه ورسره دي راغلي دي. طبیعي ده چې د کرونا موسم دی، خلک به ډارېږي هم چې کرونا نه شو، او د دې ترڅنګ دا ویره به دوی سره هم وي چې کومه بده پېښه ونه شي. خو بیا د دې ټولو اندېښنو سره سره دوی راځي او د کرکټ لوبه ګوري. نو د دې نه معلومیږي چې کرکټ څومره افغانانو ته محبوبه لوبه ده او کرکټ بیا څنګه د ملي ارزښتونو او ملي شتمنیو په ساتلو کې او د خلکو په پوهولو کې مهم رول لوبولی شي. دا د یوه خبره. بله خبره په دې کې دا ده چې دغه لوبغاړي د بېلابېلو ولایتونو دي. د ملي لوبډلې لوبغاړي هم دي، د کورنیو سیالیو لوبغاړي هم دي. دوی ځي نورو ولایتونو ته. مثلا د ننګرهار لوبغاړی ځي قندهار ته، د کونړ لوبغاړی ځي خوست ته، د خوست لوبغاړی راځي کابل ته، د کابل لوبغاړي بیا نورو ولایتونو ته ځي. دا په خپله د قومونو ترمنځ د یووالي، د محبت او د پیوستون یوه ښه لاره پرانیزي. ځکه دوی چې کله قندهار ته ځي، د قندهار په اړه کیدای شي تر تګ مخکې دوی سره بل تصویر وي، خو کله چې قندهار ته ځي ګوري چې هماغه وطن دی، هماغه خلک دي، محبت دی، مینه ده. او څنګه کولی شي دوی چې دغه د لوبو له لارې د خلکو ترمنځ هغه تګ راتګ نور هم زیات شي. دا د یوه خبره. بله خبره دا ده چې په دغو لوبو سره موږ کولی شو چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې، بېلابېلو ولایتونو کې د کرکټ په پرمختګ کې مهم رول ولوبوو. یعنې دغه لوبې په خپله تاسو ته چې 10,000 یا 15,000 کسان راځي د کرکټ د لیدو لپاره، نو طبیعي ده چې کرکټ هغوی ته ارزښت لري. او په عین وخت کې چې تاسو هغوی ته د تفریح زمینه برابروئ، چې دا په خپله یوه ښه خبره ده، په عین وخت کې د کرکټ د پرمختګ لپاره کار کوئ. هېڅوک نه پوهېږي چې کیدای شي په قندهار کې یا په کابل کې یا په کونړ کې د دغو لوبو په لیدو سره ډېر ځوانان او ډېر ماشومان وهڅېږي، تشویق شي، او څوک څه پوهېږي چې 10 کاله وروسته به د دوی له ډلې یا 20 کاله وروسته به د دوی له ډلې شهزاد پیدا کېږي، حمید حسن پیدا کېږي، ګوربز پیدا کېږي، مجیب پیدا کېږي، راشد پیدا کېږي. دغه لوبې خو همدغسې پرمختګ کوي. د دې ټولو ور اخوا په ولایتونو کې هغه ولایتونه چې تقریبا موږ وایو چې دغه ولایتونه ناامن دي او یا امنیت پکې نشته، موږ چې کله لوبې پکې کوو، خلکو ته یو ډول ضمانت ورکوو، یو ډول احساس ورکوو که امنیت وي تر دې هم موږ د تفریح ښې زمینې برابرولی شو. او دا فکر هم ورته ورکوو چې د ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغانستان زموږ کور دی، په افغانستان کې به ژوند کوو، په افغانستان کې به تفریح کوو، په افغانستان کې به لوبې کوو، او په همدغلته به هر څه کوو چې څومره مو د وسې کېږي، خپل ژوند به کوو او مثبت فکر به کوو، مثبت کارونه به کوو چې جنګ ختم شي، د جنگ فکر ختم شي، د سولې فکر حاکم شي، د پیوستون، د یووالي، د اتحاد فکر حاکم شي. دا ډیره مهمه خبره ده. د دې ورخوا په خپله په اقتصادي برخه کې دا ډول لوبې ډیر مهم ارزښت لري. مثلا کولی شي، زه نه پوهېږم چې کرکټ بورډ دا کار کړی و که نه، خو د دې لارې موږ کولی شو چې داخلي تجارت ته، پانګونې ته لاره پرانیستل شي. مثلا که یو تجار غواړي، په قندهار کې یو تجار دی غواړي چې د هغه تجارت په دغه ولایت کې پرمختګ وکړي، نو دغه د کرکټ لوبې چې کېږي، د دې لارې هغه کولی شي چې خپل هغه تولیدات د خلکو ته وښیي، په میدان کې اعلانونه ورکړي، د تلویزیون د لارې اعلانونه ورکړي. د دې ترڅنګ
ډیر نور کارونه هم کېدای شي. کله چې په یو ولایت کې تجارت پرمختګ کوي، طبیعي ده چې کاري زمینې به هم ورسره برابرېږي. کاري زمینې چې برابرېږي نو طبیعي ده چې ډېر خلک به وزګار خلک به په کار ګمارل کېږي. چې وزګار خلک په کار ګمارل کېږي، طبیعي ده چې له بدو فکرونو، له نشو، له جګړو نه هغوی لاس په سر کېږي او راځي سولې ته او فکر ته او تفریح ته او ښه ژوند ته مخه کوي. نو دا ټولې مسلې د کرکټ په لوبو پورې تړلې دي. په خپله د کرکټ لپاره د دغو لوبو، د دغه داخلي لوبو ارزښت په خپله د افغانستان د کرکټ لپاره دا کېدای شي چې ځوان لوبغاړي، هغه لوبغاړي چې نړیوالې تجربې نه لري، له نړیوالو لوبغاړو، له افغان لوبغاړو سره لوبې کوي، له شهزاد سره لوبه کوي، له نجیب زدران سره لوبې کوي، له ګلبدین نایب سره لوبه کوي، له حشمت شهیدي سره لوبه کوي چې د افغانستان لپاره لومړنی د ټېسټ لوبغاړی دی چې غبرګې سلیزې لري. د کرکټ د پرمختګ ترڅنګ دغو لوبغاړو ته، د دغو مجربو لوبغاړو سره لوبه په خپله دوی ته یوه تجربه ده، نوي شیان زده کوي. زه مطمئن یم چې زموږ ډېر نوي ځوانان په دغه خوست کې چې کومه لوبه وشوه په دې کې نوي لوبغاړي راغلل، نوي ځوانان موږ ولیدل. په کابل کې، په کونړ کې، په قندهار کې دوی به د دغو ملي لوبغاړو نه ډېرې تجربې ترلاسه کوي او آهسته آهسته به دغه تجربو پر مټ به دوی هماغه حد ته ځان رسوي چې اوس دا زموږ ملي لوبغاړي پکې دي. نو که د دې په ارزښت باندې هر څومره خبرې وکړو کم دی، خو هغه خبرې چې زما په ذهن کې وي ما تاسو سره شریکې کړې. د خوست په لوبه کې یوه جالبه پیښه په دې وشوه چې شهزاد محمدي چې د افغانستان د کرکټ اوپنر دی او کیپر هم دی او ډېر مشهور لوبغاړی و، د افغانستان لپاره ډېرې لوبې او ډېرې کارنامې کړي دي. هغه په هر وخت کې د لوبې په هر ځیګ کې، که په هر میدان کې وي، هغه کوشش کوي چې هم ځان خوشحاله وساتي، هم له لوبې خپله خوند واخلي او هم خپلو مینهوالو ته او د کرکټ مینهوالو ته بالخصوص خپلو هیوادوالو ته د خوښۍ زمینه شي او د تفریح یوه زمینه شي. د دې یوه ویډیو به تاسو ته دلته پلی کړم، ویډیو وګورئ او له ویډیو خوند واخلئ چې شهزاد محمدي د کرکټ ترڅنګ د خوست په میدان کې څه کړي دي نور. جالبه ده. زما خو د شهزاد محمدي دغه اخلاص او د خپلو مینهوالو لپاره، د خپلو وطنوالو د خوشحالولو لپاره بیخي زما د اخلاص خوښ شو. ډېره مننه، آفرین شهزاد، ستا جرأت ته او ستا دغه کار ته چې تل کوشش کوي چې خپل هیوادوال او د کرکټ مینهوال خوشحاله وساتئ. د دې ترڅنګ بل خبر دا دی چې راشد خان د مارچ د میاشتې د غوره لوبغاړي په توګه کاندید شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا هره میاشت ځینې لوبغاړي د هغوی کارکردګۍ ته په کتو کاندیدوي، بیا خلک هم رایه ورکوي او هلته یوه ډله د هغوی بیا انتخاب کوي او دغه لوبغاړي ټاکي. راشد خان ځکه کاندید شوی دی چې وایي تېره میاشت د زیمبابوې خلاف په ټېسټ کې 11 ویکټې اخیستې وي، تقریبا 100 اورونه یې کړي وو چې د 21مې پېړۍ کې لومړی لوبغاړی دی چې په ټېسټ کې په یو ټېسټ لوبه کې د 100 اورونه کوي او 11 ویکټې اخلي او د دې ترڅنګ یې په 20 ورځو لوبه کې د زیمبابوې خلاف 6 ویکټې اخیستې وي. نو د کرکټ نړیواله شورا وایي چې راشد خان د دې وړ دی چې هغه کاندید شي. نو که غواړئ چې راشد خان ته چانس رایه ورکړئ چې هغه د لوبې غوره لوبغاړی شي، نو کولی شئ چې ورشئ د آی سی سی دغه ویبسایټ ته ورشئ. تاسو ګورئ چې دا د آی سی سی ویبسایټ دی، زه به درته وښیم چې څنګه کولی شئ چې تاسو راشد خان ته رایه ورکړئ. دلته راشئ، ویبسایټ ته وګورئ، لاندې ښکته شئ او دلته د راشد خان نوم دی. کله چې تاسو په دې ووټ باندې کلیک وکئ نو راشد خان ته ډایرکټ رایه ځي. د افغانستان بیرغ دی او دی به کامیاب شو نو یو بل اتلولي بله لاسته راوړنه به هم د افغانستان لپاره وړي. ورسره د هند کمار هم دی او ورسره د زیمبابوې ویلیمسن هم دی، د هم سنچري کړې وه په دغه ټېسټ لوبه کې. نو دا د راشد خان خبرو. په آی پی ایل کې تاسو ولیده چې بنګلور ممبئی انډینز ته ماتې ورکړه او په اوله لوبه کې د هغوی یو لوبغاړی هارشل 15 ویکټې واخیستې او دی لومړی لوبغاړی شو چې د 2021 په آی پی ایل کې 15 ویکټې اخلي او په یو اوور کې 3 ویکټې واخیستې. او په دې لوبه کې ای بي ډیویلیرز چې د جنوب افریقا د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی دی، ښه وځلېده، کیپینګ یې هم وکړه، تقریبا شاوخوا 40 رنزونه یې وکړل او د خپل ټیم په بری کې مهم رول ولوباوه. هغه خلک چې وایي چې تجارتي لوبې په داخلي لوبو او د کرکټ په ملي لوبو او په ملي لوبډلو باندې منفي تاثیرات لري، کېدای شي
ډیویلیرز یو ښه مثال وي، ځکه دی اوس هم داسې لوبې چې کولی شي خو په ملي ټیم کې نشته. څو کاله مخکې په همدغه هند کې د کرکټ د یو میدان نه د استعفا اعلان کړه او د جنوبي افریقا له ټیم نه ووتو، مګر اوس هم په تجارتي لوبو کې لوبېږي. دا څو میاشتې مخکې د پاکستان امیر خان هم استعفا وکړه خو تجارتي لیګونو کې لوبېږي. ځینې منتقدین وایي چې امیر خان لا هم څو کاله وخت درلوده چې د پاکستان لپاره لوبې وکړي، مګر کله به چانس ورته ورکول کېده او کله نه. نو کله ناکله به د تجارتي لوبو څخه محرومېده چې ملي ټیم کې به و، نو هغوی غوره وګڼله چې تجارتي لوبو ته ځان وزګار کړي. نو دا مسئلې هم شته، نو هغوی چې فکر کوي چې دغه تجارتي لیګونه د ملي لوبډلو په کرکټ باندې اغېز کوي، کېدای شي دا یې ښه بېلګې وګڼي. د دې ترڅنګ د کرکټ وبخښئ د لندن ښاروال صادق خان د هندوستان نه غوښتي دي چې په دغه د آی پی ایل لوبې لندن ته انتقال کړي، باوجود د دې چې لندن کې هم د کرونا پیښې زیاتې دي او په هندوستان کې هم د شاوخوا 14 میلیونه خلک کرونا دي. خو صادق خان وایي چې موږ د امریکا د باسکټبال او د امریکا د فوټبال د ټورنمنټونو کوربه‌توب کړی دی، نو دا به ښه وي چې آی پی ایل هم راشي. خو د آی پی ایل ادارې او یا د هندوستان د کرکټ ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نو دا خبرونه وو. سبا به د آی پی ایل لوبې روانې وي، په هغه باندې به سبا له خیره خبرې کوو. نو سبا البته چې وایم نن د اپریل 9 ده، سبا 10 به له خیره وي، سبا شنبه ده. نو په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو هم وګورئ، که کوم نظر تبصره هر څه چې لرئ دغلته لاندې موږ ته ولیکئ، موږ ته رارسي. او ستاسو نه ډېره مننه کوو. د چینل سبسکرایب مه هېروئ، لایک هم مه هېروئ او تبصره هم مه هېروئ. کور مو ودان، ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.